چرته دی؟ مونږ ته پته نشته. چې تاسو ته پته نشته نو اوس په خبر شئ. شاه سواره که ته چېرې شاه سوارې نو زه هم ستا نه کمه نه یم. ته به مانه ژوندی ونه ګرځې. پلوشې ته او دا جینۍ څوک ده؟ دا زمونږ د دشمن لور ده. دشمن لور دې کور ته راوسته؟ لور خو د دشمن ده خو بوستانې عزت خرابو نو ما بچ کړه او دلته مې راوسته. شاباش زما زمری، دا خو تا ډېر د غیرت کار کو. بیبي جانې دا اوس دلته زما امانت دی. ته فکر مه کوه پلوشې، دا اوس زما عزت دی او د دې حفاظت بس زه کوم. دا زما کور کې به زما لور غوندې اوسېږي. راځه ډینه. سکندره د دې ځای نه بهر هر خوا چار چاپېره پولیس ولاړ دی. سختېدو کوشش ونه کړې، قانون نشي بچ کېدی. پتا د اکبر خان د قتل الزام دی. ته خپل ځان ګرفتار وګڼه. زه مخکې شه سکندره. ډېر په غلط وخت باندې راغلی انسپکټره، خو خیر ګرانې خدای ته اسانې. ځه چې ځو. چې زمونږ کاروبار یې خراب کړی و خو تا به هم زه ژوندی پرېږدم. چفشه ګستاخې چې دی ګورې وجنم دی حلالوم دی شرمېدلې. غلی شه ګنې وجنمه دی. چفشه به مې اوچتې. ملزم سکندر عرف شاہ سوار د اکبر خان قتل کیس کې ملوث و. د اکبر خان لور مسمات پلوشې د خپل پلار قاتل سکندر عرف شاہ سوار معاف کړو. دې دپاره د عدالت ملزم سکندر عرف شاہ سوار باعزته بری کوي. تاته دې مبارک شي سکندره چې عدالت موږ سره بری کړي. یار وکیل صاحب ستا هم منم، زما کیس په منټونو کې خلاص کړو. او بله خبره دا ده چې په دې کې پلوشي هم ډېره مهرباني وکړه چې هغې زه معاف کړم. شهزاد ګۍ چېرته لاړه؟ شهزاد ګۍ یار ته خو عجیبه سړی، دومره موده زما په جیل کې وشوه او تا تپوس ته رانغلې. هغه شهزادګۍ چېرته ده؟ ته ولې چپې؟ پوه شوم، د وخت سره سره څه بدل شو، ته هم بدل شوې. خو دا راته ووایه شهزادګۍ چېرته ده؟ چېرته ده؟ سکندره موږ غمونه تباه اور برباد کړو او تا نو خبر نه. اشنا زه به تا سره څه خبره وکړم. کله نه چې ته جیل ته تلې د هغې نه پسه ډو پته ونه لګېده چې شهزادګۍ په کوم طرف باندې لاړه. زه تا ته ډېر زیات ملامت یم اشنا. ما ستا د خور هېڅ حفاظت ونه کړی شو، خو قسم مې دی په خدای وي چې په دې خبره باندې زما وینه جوش وخي چې زه د خلکو د خولې نه دا خبره واورم چې شهزادګۍ دلبر پسې مټیزه لاړه. نه 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 مستی ګله، اوس به زه د دښمن نه منځه مخکې هغه شیشه که وجنمه چا چې زما د غیرت جنازه وویسته. لاره نن خو داسې په بړک بړک باندې خاندې لکه چې دویم واده دې کړی او ناوې نابالغه غونته وي. خدایه داسې زمانې ته دې کړم پاتې
زوی لګیا دی پلار ته وایي د خره زیاتې و زما ساده داجي ګوله ما تا ته خر خو نه دی ویلی ما خو تا نه دا تپوس وکړو چې دا دومره خوشحالي د څه خبرې ده چې داسې په بړک بړک باندې خاندې خوشحاله ځکه یم بوستانه چې نن مې دشمن سکندر گرفتار شو نو بیا نن به زه د خپل دشمن نه داسې بدل اخلم چې نه به مري او نه به ژوندی پاتې کېږي چې ته ناکامه واپس راغلی خو تا ته جوړ دا پته نشته چې کم سړی ناکام راشي زه هغه سره کم عمل کوم زه هغه ژوندی ښخوم ژوندی دا څه کوې داجي خپلې مټې ځان نه په خپله پرېږدې پرېږده که داسې بېغیرته زوی نه خدای لور راکړی وی نو نور به هم خوشحاله وی لاره شاسوار هم داس نه راغورځېږي او بیا ناکامي خو د کامیابۍ پوهنې ده لاره ته هم د خر په ځای ګلال داغې ته یو ځل زما خبره خو واوره که بیا هم زه پاتې راغم نو مړ مې کا وایه څه خبره ده ما د دشمن خور کابو کړې وه خو ستا هغه خوږې رویرې پلوشې رانه خلاصه کا خدای دې ځان له غر کا چې تا داسې کار کولو پلوشې ته ولیدې نو زما خیال دی که دا حل وي نو نه به ستا واده پلوشې سره وشي او نه به هغه جایداد زموږ لاس ته راشي کم کار چې په رضا نه کېږي زه هغه په زور کومه اوس په پلوشې سره زما واده ضرور کېږي خو زه حیرانه په دیم چې پلوشې زمانه زما د دشمن خور ولې بچکا او چرته بوتله چې هر څه ته بوتلې ده خو هغه زما د عذاب نه څوک نشي بچ کو ډېره مخکې لاړې پلوشې موږ د خپل د دشمن د وینو تږي او تا زموږ دشمن په عدالت کې معاف کو دې دپاره چې تا هغه سره مینه کې واده کول غواړې داسې وې کاکا دشمن به موږ په عدالت کې نه په خپلو لاسو باندې وژنو ماما پلوشه ټیک وایي پښتانه خپل دشمنان عدالت ته نه راکاږي په خپل لاس ورته د مرګ ټکټ کټ کوي پاتې شو د سکندر خبره نو د دنیا یو طاقت هم هغه زمانه نشي بچ کولی سکندر زما خوبونه حرام کو نو بیا خوښه نه داجي چې تختی کما نه د هغه په ګنده وینه خپل لاسونه مه ګنده کوه هغه پسې د کرای قاتلانو لږه چې ختم یې کړي